بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة پاراو سورة النساء اول سورة النساء مدنی سورت مصحفی ترتیب کی سلورم دے او نزولی ترتیب کی دونویم دے یو سل شپږ اویا آیتونو باندې مشتمل دی د مخکې صورت سره مناسبت دا دی چې سورت بقره کې د یهودیانو اصلاح ذکر شوه سورت آل عمران کې د نصاراو اصلاح بیان شوه په دې سورت کې اوس د منافقانو او د مؤمنانو اصلاح بیانې دویم مناسبت دا دی چې مخکنیو سورتونو کې اکثر بحث او ذکر د حقوق الله توحید او رد د شرک او د مشرکینو او رد په منکرینو د رسالت وغیره باندې دې صورت کې د حقوق الله سره ذکر د حقوق العباد دی درې ملانه چې په مخکنیو سورتونو کې د ایمان اصول بیان شو د قرآن کریم اصول او مقاصد بیان شو په دې صورت کې اوس امور انتظامیه ذکر کړي د پاره د حصول د امن او د پاره د دفع د ظلم د ضعفاونه امور انتظامیه ذکر کړي چې اے مؤمنانو تاسو یو اسلامی قانون او اسلامی شریعت او اسلامی حکومت جوړ کړئ او داسې قوانین او اصول ذکر کړي دي چې ضعفاو باندې ظلم نه کوي ټولنه کې ضعیفان څوک دي یتیمان دي زنانه دي او ښځې دي او دارنګه سفها دي سفهاو باندې په قمقلانو باندې او په یتیمانو باندې او زنانو باندې ظلم نه کوي او په دې کې وارد راځي او امور د جاهلیت باندې چې جاهلیت والو کوم ظلمونه کول موضوع د صورت ته الاتقاء فی حقوق الله و حقوق العباد د الله رب العالمین نه یره کول په حقوق الله کې چې هغه توحید او رد د شرک دی او اصول د ایمانیات دي او اتقاء د الله رب العالمین نه یره په حقوق العباد کې خاص طور باندې د سفهاء او د زنانو او د یتیمانو باره کې ماخذ د موضوع اولنی آیات وی فرمای اتقوا ربکم او بیا فرمای چې واتقوا الله په دې یو کې مقصود هغه اتقاء فی حقوق الله دا او په دې بل کې مقصود اتقاء فی حقوق العباد دا دا ورسته آیتونه به د دې تفصیل او تشریح کوي دارنګه موضوع د صورت تا
ذکر الامور الانتظامیت والسیاسیت للامن عن الظلم. دا صورت دا سی امور او اصول او احکام ذکر کئی پاگی سرا امن راضی دا ظلمنا او پاگی سرا یو شرعی او سیاسی نظام قائمی کی. ردی وجناتی چی صورت گوری نو پاول کی وہ اگا احکام ذکر کئی چی پاگی سرا امن راضی دا ظلمنا او رد برازی پا امور دا ظلم و دا جاہلیت باندے او دا صورت رستانی برخه چی گوری نو پایی کی امور سیاسی ذکر کئی چی تاسو یو سیاسی اسلامی نظام و شرعی نظام و حکومت جوڑ کئی او رد برازی پاگ خلق باندے چی اگوی پا دی شرعی و اسلامی نظام کی منافقت او مخالفت کی پٹا باندے یا پخکار باندے او زواجر و تخفیفات پر ذکر کی کافر ہوتا اہل کتاب ہوتا و منافقین ہوتا و دیدری وڑلوان لبارد رضی. محاصل موجود صورت بیان دا حقوق اللہ و بیان دا حقوق العباد. دارنگا موجود صورت ذکر دا اغا احکام و مسائل و چپاغی سرا امن رازی دا ظلم او دا امور دا جاہلیتنا او ذکر دا اغا قوانین و سیاسی و چپاغی سرا سیاسی حکومت او قانون و شریعت رازی اورت برازی کو امور دا جاہلیت باندی اورت برازی کو مخالفین و دا شرعی نظام باندی چاگا کافران دی و اہل کتاب دی و منافقین دی. تقریبا دا صورت حاصل و خلاصه و انداشوا دا صورت لندن نقشم تاثر انداشوا. یا صورت کی دوی سید اولنی صدا دا تقریبا تر آغا شپک پندو سیاد پوری چلی پدی کی اولنی باب دا تر آغا شپک درش آیات پوری دے. اولنی آیات کی خو موضوع دا صورت ذکر کی چی بیان دا حقوق اللہ و حقوق العباد دا اجمالا او بیا شپارس اموری انتظامیه ذکر کی دا شپارس احکام و مسائل ذکر کی دا پار دا اصلاح دا جوڑخ دا کورنی او دا ٹولنی عورت کو ظلمون و مظالم و رسول دا جاہلیت باندی او خاص طور باندې دفع د ظلم د یتیمانو د زنانو او د قمقلانو. بیا د سورۃ النساء د بعضی آیاتونو مبارکې د سلفونو او د صحابو نه بعضی اقوال نقل دي لکه د ابن عباس رضی الله عنهما او د ابن مسعود رضی الله عنهما چاگه تفسیر ابن کثیر و قرطبی و غیره ذکر کری دی بیان تورولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص و مدد دنم دا اللہ تعالی باندے چی عام و خاص مہربان دے. لولو و شروع دا ارکار خیر کو دا دی صورت و دا قرآن کریم لستل و دا ارکار خیر شروع دا اللہ دنم کو مدد باندے کو چا عام و خاص مہربان دے دا غیر اللہ کو نمو مدد باندے شروع نکو. یا ایوہ الناس دی صورت کی دی اولنی آیات کی موضوع صورت ذکر کئی و اتقوا ربکم ذکر کردے واتقوا اللہ ذکر کردے. بدیو کی مقصود بیان دا حقوق اللہ بدیبل کی بیان دا حقوق العباد. دویم دے کی ترغیب دے عمل کول لرا بدی صورت باندے و بدی احکام باندے. دیو مور پلار اولادی ولی و بل باندے ظلمنا کوئی
دی چې دا براعت الاستحلال دی، دا د صورت عنوان دی، د صورت هغه سرنامه ده، دا وروسته صورت بیا د دې تشریح ده. یا ایها الناس، ګوره یا ایها الناس دلته په مدني صورت کې ذکر شوی دی، نو خطاب ټولو انسانانو پیریانو ته دی، ټولو انسانانو ته دی، پیریان خو طبعا داخل دي. یا ایها الناس، اے ټولو انسانانو، اتقو ربکم، تاسو یرو کې د رب ستاسو نه، داغه نه یرو کې داغه توحید او داغه اصول او قوانین او شرایع او احکام ومنئ، شرک او ظلم مه کوئ. دلیل دا دی الذي داستا سورب هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې من نفس واحده، د یو نفس نه چې آدم علیه السلام دی، وخلق منها زوجها، پیدا کړی دی الله تعالی د دې نفس د آدم علیه السلام نه بیبي د چې حوا رضی الله عنها ده، آدم علیه السلام د چبې پختینې پیدا کړ. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وخوار کړي دی الله تعالی د دې مورو د دې آدم او د حوا علیهم السلام نه رجالا کثیرا، ډېر نارینه، ونساء او ډېرې زنانه. د آدم علیه السلام او د هغه د بیبي نه الله رب العالمین ډېرې نارینه او ډېرې زنانه په دې دنیا کې پیدا کړه او خواره یې کړه. دا هم د الله لوی قدرت. رجال سره کثیر ذکر کړو، د نساء سره کثیر حذف دی بنابر عطف. دویم دا دی چې کثرت پر رجالو کې کمال دی، زنانو کې کثرت دا خو به فتنه ترې جوړېږي، او د قیامت په علاماتو کې هم دا ذکر ده چې د 50 ښځو به یو سرپرست پاتې شي. واتقوا الله، وتاسو یرو کې د الله تعالی نه، انت ربکم توحید الربوبیت، دلته توحید الالوهیت دی. او واتقوا الله، وتاسو یرو کې د الله تعالی نه، الذي اضل تساءلون به، چې تاسو غوښتنه کوئ د یو بل نه د الله په نوم باندې. والارحام دلته فعل مقدر دی او حذف د مضاف دی. واتقوا قطع الارحام، او تاسو یرو کې د خپلولیو د قطع کولو نه، دا عطف شو په لفظ الله باندې. واتقوا قطع الارحام، یا دا مفعول به دی د پاره د فعل مقدر چې وصلوا الارحام، تاسو خپلولی وپالئ. دا ځکه سره دواړه یو ځای کړه. تفسیر فتح البیان کې فرمایي چې عربو په یو بل ته په سفارش کې ویلې چې د الله لحاظ وکړه او د خپلولی لحاظ وکړه، نو تاسو اوس د الله لحاظ وکړئ او د خپلولی لحاظ وکړئ، چې د یو بل نه غوښتنه کوئ، یو بل ته سفارش کوئ، چې د الله لحاظ وکړه او د خپلولی لحاظ وکړه، نو تم اوس د الله لحاظ وکړه او د خپلولی لحاظ وکړه. ان الله، یقینا الله تعالی کان دی علیکم فتاسو باندې رقیبا، ساتنه کوونکی او نگهبان. رقیب د الله په اسماو کې دی، او رقیب د نبی په صفت کې ذکر شوی دی په سورۃ هود کې، او د ملک په صفت کې ذکر شوی دی په بعض سورتونو کې. خدای الله رب العالمین صفت جدا ده، د نبی صفت جدا ده، او د ملک صفت جدا ده. دې ته فقط اشتراک اسمی وي، نور د هر یو صفت جدا جدا ده. وآتوا الیتامی اموالهم، دا تشپږ دېرش آیات پورې بیان د حقوق العباد ده. 14 احکام ذکر کړي دي. دا 14 احکام چې ته وګورې نو دا متعلق دي د څلورو شیانو سره. یو د مالونو متعلق دي، دویم د یتیمانو متعلق دي، دریم د زنانو متعلق دي،
څلورم د سفهاو د کمقلانو متعلق دي. په دې کې به مقصود د رد وي په رسمونو او په ظلمونو د جاهلیت باندې، او په دې کې به مقصود دا وي چې په دې ضعیفو انسانانو باندې په باره د نکاح کې او په باره د مال کې ظلم مه کوئ. یتیمانو سره، سفهاو سره، زنانو سره په باب د نکاح کې او په باب د مال کې ظلم زیاتی مه کوئ. نو په دې آیات کې اولنی حکم د حاصل به دا وي چې د یتیمانو ته مالونه ورکړئ او د یتیمانو مالونه مه خورئ. یتیمانو سره ظلم په مالونو کې مه کوئ. وآتوا الیتامی اموالهم، او تاسو ورکړئ یتیمانو ته مالونه د دوی. وروسته آیتونو سره به دا ثابته شي چې کله په دوی کې بلوغ راشي او رشد پکې راشي، یتامی ورته ویلي دي په اعتبار د مکان سره چې مخکې یتیم و، اوس بالغ شوی دی، هوښیار شوی دی. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، یو معنی خدا ده. او تاسو مه بدلوئ بیکاره بالطیب په ښه باندې. خبیث نه مراد ردی او بیکاره، طیب نه مراد اعلی او قیمتي، چې د یتیم د مال نه اعلی او قیمتي اخلي او بیکاره وله ورکوي. دا تبدیل مه کوئ. دویم معنی دا ده چې خبیث نه مراد حرام، طیب نه مراد حلال. او تاسو مه بدلوئ حرام او حلالو سره. ستا مال حلال دی، خو چې د یتیم په مال کې د ظلم او خیانت وکړلو، حرام مال او خبیث مال دې ورته راوړلو، نو خپل حلال مال دې خبیث او حرام کړو. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، او تاسو مه خورئ مالونه د دوی د خپلو مالونو سره یو ځای په طریقه د فساد سره. الى اموالکم کې الى بمعنی معام یا متعلق د منضمین سره. ولا تأکلوا اموالهم منضمین الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا، یقینا دا د یتیمانو مال خوړل دا خو د ګناه ډېره لویه. حوب اسم و ګناه. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دریم آیات کې دویم حکم دی او رد دی په جاهلیت والو باندې چې هغوی به د یتیمانو سره په باب د نکاح کې ظلم کولو، او مقصود به دا وي چې د یتیمو سره په باب د نکاح کې ظلم مه کوئ. د آیات په تفسیر کې مفسرینو تقریبا 4 اقوال لیکلي دي. موږ ترې دا یو قول لاخلو چې هغه تفسیر د عایشې رضی الله عنها دی. امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی. حاصل دا دی چې د یتیمو ښځو سره او د یتیمو جنکیانو سره په نکاح کې انصاف نشي کولی، نو بیا غیر یتیمو سره نکاح وکړي، نورو سره نکاح وکړي، 4 پورې نکاح کولی شي. او په دې آیات کې اشکال او د هغې جواب هم وشو، هغه دا دی وإن خفتم شرط دی او فانکحوا جزا ده. د شرط او د جزا ترمنځ دلته مناسبت نشته دی، ځکه حاصل دا دی که تاسو یریږئ چې انصاف به ونه کړئ د یتیمانو سره، نو نکاح وکړئ د 2 3 څلورو سره. د دې څه مقصد شو چې د یتیمو سره انصاف نشئ کولی، نو 2 3 څلور ښځې وکړئ. نو جواب دا دی چې مراد د یتاما نه دلته یتیمې دي. مقصد دا دی که د یتیمو سره په باب د نکاح کې انصاف نشئ کولی، ظلم نه کېږي، نو د یتیمو سره نکاح مه کوه، د غیر یتیمو ښځو سره نکاح وکړه، 4 پورې نکاح کولی شي. وإن خفتم، دغه تفسیر او جواب امام بخاری د عایشې رضی الله عنها نه کتاب التفسیر کې نقل کړی. وإن خفتم، که چېرته تاسو یریږئ، یا خفتم په معنی علمتم، الله تقسطوا فی الیتامی، چې تاسو به انصاف ونه کړئ په نکاح د یتیمو کې.
فانکحوا نکاح وکئ او واده وکئ ما هغه چا سره طاب لکم چې خوښ وي ستاسو من النساء د زنانو نه چې غیر یتیمې دي. آیات کې تخصیص راغلو په نساء کې غیر الیتامه. مثنا چې دوه وي وثلاث او درې وي ورباع او څلور وي. تقسطو اقساط د باب افعال نه په معنا د انصاف سره او قسط مجردو کې په معنا د ظلم سره. ان الله يحب المقسطين سورة مائده و حجرات کې راځي باب افعال انصاف والا او مجرد کې معنا د ظلم و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا سورة جن. او فانکحوا ما طاب لكم اجمال من النساء د آیت لپاره تفصیل او بیان. دلته ما ذکر کړی دی د ذوی العلم و ذوی العقل لپاره او النساء کی تخصیص راغلو غیر الیتامه. مثنا و ثلاث و رباع دې ته تکرار عدد وي. دو دو درې درې او څلور څلور دا بنا دی په کلام العرب او محاوره باندې. ودلته تینا مراد نفس عدد دی. مثنا په معنا د اثنتین سره او ثلاثه په معنا د ثلاثه سره رباع په معنا د اربعه سره. یو خدا شو چې تکرار عادت په معنا د نفس عادت سره. دویم معنا د شی وو په معنا او ده وو کله په معنا د او سره راځي لکه د مقام کې او کله کله او په معنا د واو سره راځي لکه سورۃ الدهر کې. ولا تطع منهم آثما وكفورا انت او په معنا د واو دلته واو په معنا د او سره. مثنا او ثلاثه او رباع لفظ د رباع دلیل شو په دې باندې چې د څلورو پورې نکاحونه جایز دي. یو نارینه د پاره څلورو نه پورته جایز نه دي. یو صحابي ایمان راوړ لس نکاحونه او نبی رسول الله ورته څلور پرېدا. صاحب د مشکات انداري روایت نقل کړی دی. د بل پنځه نکاحونه او څلور ترې نه پرېدا مشکات دا روایت ذکر کړی دی. او په دې باندې اجماع د صحابه او د امت د صدر اولم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نهي یا ورس نکاحونه کړی وو نو د سورۃ احزاب کې الله وایي چې خالصۃ لک من دون الناس. دا ستاسو لپاره تخصیص دی. د نور خلکو لپاره دا جواز نشته. بنا په دې باندې روافض او شیعاګانو هغوی چې دا وایي یا بعضې معتزله وایي چې د نهو پورې نکاحونه جایز دي. دا قول بې دلیله دی. نارینه ته الله رب العالمین دا جواز ورکړی. مصلحتونه او استعدادونه الله په نارینه کې ایښي دي. یوې ښځې دپاره څلور خاوندان کول جایز نه دي. هغې کې دومره استعدادونه او مصلحتونه بیا نشته دی. فإن خفتم کچیر د تاسو یریږي الله تعدلو چې تاسو انصاف ونه کړئ په دوه او دریو څلورو کې فواحده فی المقدر د فانکحوا واحده نو بیا نکاح وکړئ د یوې سره. او ما ملکت ایمانکم یا د هغې سره چې مالکان وي ستاسو لاسونه وینځه ترې مراد ده. قرآن کریم دلته اول شروع کړې ده د دوه د دریو څلورو نه. نو نکاح کی کثرت مطلوب دے. نبی علیہ السلام هم د ډیرو نکاحونو خاوند و. صحابه هم د ډیرو نکاحونو خاوندان و. څوک د دوه څوک د دریو څوک د څلورو. او الله وایي که بیا عدل نشي قایمولی او ظلم د نه کېږي نو بیا یوه ذلک ادنا دا راجع دی د نکاح د واحدتن ته. ذالک د دیوی سره نکاح ادنا نږدې ده الله تعولو چې تاسو به ظلم زیاتی نه کوئ. دا جوش واقع د عول زیادت ته ویلی کېږي. میراث کې د عول مسله دې ته وایي چې حصص د مخرج د تقسیم نه زیات شي. نو الله تعولو الله تظلمو ولا تجورو تاسو به ظلم او جور نه کوئ. بعض علماء دلته معنا ذکر کړی ده
چې ذالک ادنی الا تعولوا دا خو نږدې ده د یوې سره نکاح چې تاسو به ډېر بچي او عیال نه راوړئ. ابن کثیر او نور علماء په دې باندې رد کړی دی چې سفیان ابن عیینه نه او د امام شافعي رحمه الله نه چې چا دا تفسیر نقل کړی دی دا منکر او ضعیف دی. بیا خو داسې په کار واجب فی ذلک ادنی الا تعیلوا چې ستاسو عیال او بچي پیدا نه شي. قرآن او سنت او شریعت دې ته ترغیب ورکړی دی چې تاسو اولادونه او بچي زیات کړئ. خاندانی منصوبه بندی او فیملی پلاننگ ضبط تولید دا شریعت منع کړی دی. خو د یهودو د نصاراو چلونه او سازشونه دي. وآتوا النساء صدقاتهن الاحلام. دې آیات کې دریم حکم حاصل دا دی چې نکاح شوو زنانو ته مهرونه وسپارئ، که درته معافي کوي جایزه ده. وآتوا النساء تاسو ورکې زنانو ته صدقاتهن مهرونه د دوی نحلا په خوشحالۍ سره او په عاطي سره. دلیل دی چې مهر ورکول فرض دي. بعض علما فرمایي چې آیات دلیل دی په دې باندې چې نکاح د شغار او د بدل ناروا ده، ځکه کې اکثره مهر نه وي، خالي وي د مهر نه، وایي بدل دی که نه، ستا خپله شوه زما وایي خپله شوه. نو سوال ښه که مهر پکې وټاکي نو بیا به دا شغار او بدل جایز شي. جواب دا دی چې نه جایز کېږي. دلیل حدیث د معاویه رضی الله عنه د په سنن ابي داود کې کتاب النکاح باب الشغار کې چې داسې دوه کورنۍ وې هغوی نکاح د بدل کړې وه، نکاح د بدل یې کړې وه. وکانا قد جعل صداقه او دواړو طرفونو چې د مهر هم ټاکلی و. نو معاویه رضی الله عنه ورته جواب راولېږلو چې دا هغه شغار دی او بدل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې منع کړې ده. نو بعضې خلک وایي هغه بدل او شغار ناروا دی چې په هغې کې مهر نه وي، او چې مهر پکې وي بس دا شغار او بدل نه دی. دا حدیث په سنن ابي داود کې وګوره، مهر دواړه طرف نه ټاکل شوی دی، خو معاویه صاحب وایي چې دا هغه شغار او بدل دی چې نبي علیه السلام ترې منع کړې ده. او کوم روایتونو کې چې راځي چې شغار او بدل دې ته وایي چې بغیر د مهر نه دا نکاح او بدل وشي، هغه خو یو تفسیر د وروستنیو راویانو دی. دویم دا دی چې هغه یو صورت او مصداق دی، تخصیص نه دی. فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا، دا نفسا تمیز واقع شوی دی د تبنا د نسبت د فعل او د ضمیر د فاعل نه. د دې وجه نه نفسا دا تمیز محول عن الفاعل دی. حاصل به دا وي که دا ښځې په خوشحالۍ باندې څه برخه د مهر د معاف کوي جایزه ده. فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا، که چېرته ورکوي دا زنانه تاسو لره څه شی د دې مهر نه د زړه په خوشحالۍ سره، فکلوه نو بیا خورئ دا معاف شوی مهر هنیئا په مزې سره، مریئا په خوشازمۍ سره، په مزې سره یې خورئ او مریئا په خوشازمۍ سره یې خورئ، په مزو چرچو سره یې خورئ. مقصد دا دی، د دې جملې مقصد دا دی چې نوشي جان دې شه. وکلوه هنیئا مریئا، هنیئا مریئا منصوب دی بنا بر مفعول مطلق دپاره د موصوف محذوف. فکلوه اکلا هنیئا مریئا. هنیئا معنی مزیدار، خوندور، مریئا هضمېدونکی، فایدهمند. قرطبي او روح المعانی وغیره د علي رضی الله عنه روایت دلته نقل کړی دی. وایي کله چې ناروغه شولې نو 3 کارونه وکړه. یو د کور والا نه لږ روپۍ واخله، دویم شات پې واخله، دریم د باران د اوبو سره یې ګډ کړه او ویسکه الله به دله شفا درکړي. وجه دا ده چې د شاتو باره کې الله وایي چې فیه شفاء للناس، او د اسمان او د باران د اوبو باره کې الله وایي چې ونزلنا من السماء ماء مبارکا او انزلنا من السماء ماء طهورا. دې کې خو الله ډېر برکات ایښي دي.
او د کور والو ذکر په واقع چې الله وی فقولوه هنيئا مريئا په مزه سره خوري په خوش ازمه سره خوري دې سره خوشحالي او صحت راځي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما دې پنځم آیات کې څلورم حکم دی حاصل بداوی چې د سفهاو د خمقلانو د مال حفاظت وکړي هغوی د مال مسپاري ځکه هغوی ضایع کوي د یوې روپۍ په ځای باندې لس لګوي د لسو په ځای باندې سل او زر لګوي دا مال چې دی نو دې کې خو الله اسباب د ژوند ایښي دي ولا تؤتوا السفهاء تاسو مه ورکوئ بېوقوفو او قمقلانو ته اموالکم مالونه ستاسو سفهاء جمع د سفیه بېوقوف ته وایي قمقل ته وایي من لا يعلم مواضع النفع والضرر چې د فایدې او د ضرر ځایونه نه پېژني اموالکم یې ویلې اصل خو اموالهم دی اموالکم یې ځکه ورته ویلې چې اوس ستا په تصرف او کنټرول کې دی نو داسې ګڼه لکه دا چې ستا مال دی الذي مالنا جعل الله لكم قياما چې الله ګرځولی دی ستاسو دپاره سبب د ژوند مال ته الله رب العالمین قیام او قوام ویلی دی دې سره الله رب العالمین د انسانانو ژوند ګرځولی دی او د ډېرو سلفو نه نقل دی چې مال اسلحه د مؤمن ده او داسې وخت به راشي چې یو انسان سره مال نه وي العیاذ بالله دین به بیا خرڅوي ورزقوهم فيها تاسو خوراک ورکوئ دې بېوقوفانو لره په دې مال کې وکسوهم او جامې وله ورکوئ دا دوه شیونه ضرور دي خوراک او خرچه او لباس او وقولوا لهم قولا معروفا او تاسو وینا کوئ دوی لره وینا معروفا مناسب او د شریعت برابر دا ستا مال دی زه درته سپارم خوږه خبره وله کوه ناامیده کوئ مه وابتلوا اليتامى دا د مخکې آیات تتمه ده حاصل بداوي چې یتیمانو ته هغه وخت کې مال سپارئ چې بلوغ ته ورسېږي او دویمه دا ده چې بېوقوفانو کې هوښیارتیا راغله نو مال وله وسپارئ وابتلوا اليتامى او تاسو امتحان او ازمایښت کوئ په یتیمانو باندې حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح چې ورسېږي دوی بلوغ ته دلته نکاح په معنا د بلوغ سره ده امتحان دا دی چې لږ روپۍ وله ورکړه ورته چې په دې باندې سودا واخله نور واپسې کې روپۍ راوړه څو څو کله ته دا عمل پې تکرار کړه چې دې امتحان شي او دارنګه ازمایښت شي فإن آنستم منهم رشدا که تاسو معلوم کړو د دوی نه رشدا هوښیارتوب نو فادفعوا إلیهم اموالهم نو تاسو ورکړئ دوی لره مالونه د دوی امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې 25 کالو ته ورسېدلو نو ورکړه ورته مالونه ځکه 25 کلنۍ کې انسان نیکه جوړېدی شي 12 کالو 11 کالو کې انسان پلار جوړېدی شي 25 کالو کې نیکه جوړېدی شي نو چې د ده نه اوس نیکه جوړ شو وله ورکړه ولا تأكلوها إسرافا وبدارا دو شیانو الله منع کوي یو دا چې د یتیمانو مال په اسراف سره مه استعمالوئ دویم دا چې په تادې او په مبادرې او بدار سره مه استعمالوئ ولا تأكلوها تاسو مه خورئ او مه استعمالوئ مالونه د یتیمانو اسرافا په زیاتۍ سره چې د یوې روپۍ په ځای ورته لس لګې د لسو په ځای ورته سل او زر لګې وبدارا و تاسو مخور مالونه د دوی زر زر ان یکبرو د دې یریدو جنه چې دوی برالوی شي څو چې دا رالویږي تا ورته دا ټول مالوالي ختم کړی وي لکه بعضې جاهلان اوس هم دا کوي د یتیم مال راواخلي او په بدعاتو په رسم و رواجونو کې او په فسق و فجور کې ورته ولګوي یتیم چې کله خپل مال طلب کې د بلوغ نه وروسته ورته وایي
ستا د مال برخه د پلار په اسقاط کې په خیراتونو کې تللې ده. دویم واده کې درته وایي کم ډمان راوستی وم، دا ډمان هسې چې دی خیراتي راغلي اوس ستا او زما د پلار نوکران وو، مال یې ولا ټول ختم کړی دی. الله وایي دا کار مه کوئ. ومن كان غنيا فليستعفف. دې جمله کې الله ذکر کوي چې غني وي د یتیم په مال کې خدمت کوه او څه ترې نه مه اخله، او که فقیر وي نو د عرف مطابق مزدوري اخله. ومن كان غنيا، څوک چې وي غنيا وسوالا، کانه کې ضمیر راځي دی او د من نه مراد ولی او سرپرست د یتیم دی. فلیستعفف، نو دی د ځان وساتي د یتیم د مال د اخیستلو نه احسان وکړه. او من کان فقیر، او که څوک وي دا سرپرست د یتیم فقیر او مسکین، فلیاکل بالمعروف، نو هغه دې ترېنه خوراک کوي د عرف مطابق، څومره مناسبه مزدوري او تنخواه چې وي اخله، مال کې ولا خدمت او تجارت کوه. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، کله چې تاسو ورکوئ د یتیمانو ته مالونه د دوی، فاشهدوا علیهم، نو تاسو دوه ګواهان ونیسئ په دوی باندې. ظاهر قول دی چې فاشهدوا دا امر دی د پاره د وجوب دی، امر د پاره د وجوب چې قرینه صارفه نه وي دلته نشته. یتیمانو ته چې مال سپارئ ګواهان پرې ونیسئ چې آینده کې بیا منازعه او لانجې نه پیدا کېږي. وکفا بالله حسیبا، پورا دی اللہ تعالیٰ پورا حساب کوونکی. للرجال نصیب، دیوم آیات کې پنځم حکم دی. حاصل بداوی چې نارینه او زنانه دواړه په مال میراث کې حق لري. جاهلیت والو باندې رد دی چې هغوی به زنانو ته په میراث کې برخه نه ورکوله. دویم یتیمانو ته به په میراث کې برخه نه ورکوله. دا کمزور مخلوق دی، جنگ نشي کولی. الله وایي چې خبره په جنگ باندې نه ده، که نارینه دی او که زنانه دی په میراث کې حق لري. دارنګه په اوسنیو بعضې جاهلانو ظالمانو باندې مرد دی چې هغوی زنانو ته او خور او لور ته او ترور ته میراث نه ورکوي. یاره خور او لور ته چا میراث ورکړی دی؟ بیا د افغانانو د پښتنو په ټولنه کې للرجال نصیب، د نارینو دپاره برخه ده مما د هغه مال نه ترک الوالدان والاقربون، چې پرېښي وي مور او پلار والاقربون او خپلوان وي. وللنساء، او د زنانو دپاره نصیب برخه ده مما د هغه مال میراث نه ترک الوالدان، چې پرېښي وي مور او پلار والاقربون او خپلوانو، مما قل منه، د هغه مال نه چې لږ وي او کثر او که ډېر وي. که لږ وي او که ډېر وي بس ورته ورکړه. نصیبا مفروضا، د دې دپاره فعل مقدر دی. فرض الله نصیبا مفروضا، مقرر کړي دی الله تعالی برخې مقررې. دا خو الله مقررې برخې ټاکلې دي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. اتم آیات کې ترغیب دی چې د مال میراث سره خرچه وکړي. آیات کې اهل تفسیر متعدد تفسیرونه ذکر کړي دي. چا هم کې د نسخ قول کړی دی. ظاهر دا ده چې دا اوس هم محکم دی، بنا په دې توجیه او په دې معنا سره. که بعضې کسان او خپلوان حاضر شول او په مال میراث کې برخه غواړي نو وله ورکئ، او دا ورته ووایم چې دا ستاسو دپاره صدقه او خیرات شو پر رضا د وارثانو باندې. دویم مقصد دا دی چې بعضې وارثان محتاج دی، هغوی ته د مال میراث نه برخه وله ورکئ او بیا ورته ووایي چې وروسته به سره بیا حساب کوو.
وإذا حضر القسمة وكل شيء حاضر شلو تقسيم دمال تعاول القربى خلوان أو يتيمان أو مسكينان فارزقوهم منه نتاس خلاق وخرجور كيدو إلى لدينا أو وقولوا لهم قولا معروفا وينا كويدو إلى وينا الشريعة مطابقا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا بدي آیات کې منع د ظلم نه په یتیمانو باندې او دلته الله رب العالمین یو عجیب استدلال کوي هغه دا دی وایي که چېرته ته وفات شي او ستا بچي یتیمان پاتې شي او په هغوی څوک ظلم کوي نو ته خفه کېږي نو د بل په اولادونو یتیمانو باندې ظلم مه کوه وليخشى الفارفق دا مفعول مقدر ده چې الظلم ده او ودي یریږي د ظلم نه د کسان لو ترکو کشر تفرید من خلفهم د ځان نو وروسته ذریه ضعافا بچی کمزوري خاف علیهم یریږي د دې په باره کې د فقر او د ظلم نه د بل په اولاد باندې یره کوا او ظلم به مکوا فليتقوا الله نودي جلانا وليقولوا قولا سديدا او وينادك ويناد الشريعة برابرا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما بآيات الله تخفيف خروي بيان على خلق التشيتمان بعد ظلم كي يوضعوا مال حرام اخري ان الذين يقيننا كسان يأكلون شخري او اخلي اموال اليتامى مال اليتيمان ظلم بظلم سرا وانما يأكلون في بطونهم نار يقينا بخخري بخبلو خيطو كي حرام مال خيطو كي حرام مال واجولو نار ذکر دا مسبب او مراد دا سبب چه حرام مال دے حرام مال و سبب دا پارا دا ورد جہنم دے دویمت توجیه دا دا چه دا خطام مال او خوراک خېټې ته واچولو اور دې واچولو درې ملاده چې دا تخفیف او خوروي د جهنم کې به همدغه تصور خپلې خېټې ته ورغورځوي وسيصلون سعيرا وخامخا زرد چې داخل بشي دوی سعیرا ګرم اور ته او جهنم ته سعیر یا نوم د جهنم یا ګرم اور یوصیکم الله فی اولادکم د دوه آیاتونو کې د آیت الموارث وی آیت الفرائض دا یو رسم آیات د سورۃ النساء دا تعلق لري د مال میراث سره او د سورۃ النساء اخرنه آیات یو سر شپږ هغه کې بیا بیان د میراث راځي نو په دې کې وم حکم دی تفصیل د حصو د میراث او تفصیل د مستحقینو د مال میراث مستحقین می ذکر کړی دي او د میراث د حصو تفصیل می کړی دی بیا دا مستقل علم ګرځیدلی دی د احادیثو په کتابونو کې مستقل کتابونه په دې باب کې راځي کتاب الفرائض کتاب الموارث کتاب الارث او دا مستقل علم ګرځیدلی دی علم الفرائض علم الموارث علم الميراث اکثر طالب العلمان صاحبان صرف نحو و ادب منطق لولي او قرآني علوم چې علم الميراث ته نه لولي زه چې د دوره کې بیا سراجي ولولم کنه بیا په سراجي باندې اکثر بیا پوه نشي د میراث مسله چې ورته راشي وي دا وي میراثي څه ته ویسا خپل کیسه کې میراثي مراد هغه ته ویسا وي قرآن او د سنت علوم زده کوي د دې وجه ابو داود کې روایت ده چې علم خو یا آیت محکمه ده یا سنت ثابته او قائمه ده یا فریضه عادله بیا په دې یولس آیات کې میراث د مور او پلار او د اولادونو ذکر کړی دی چې مور او پلار وفات شي اولادونه پاتې شي دا د میراث حکم دی او دا رنګه چې اولاد وفات شو مور او پلار پاتې شول دا د میراث تفصیل دی او دولسم آیات کې بیا میراث د زوجین او د ښځو او د خاوند ذکر کوي
او د اخیافي ورونو او خویندو به ذکر کوي. نو تفصیلات په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم کې او په علم د میراث کې بیا ذکر شوي دي. یوصیکم الله فی اولادکم، وصیت کې الله تعالی تاسو لپاره په بار د اولادونو تاسو کې. د وصیت نسبت چې الله ته وشي نو معنا دا ده چې العهد المؤکد، الله ډېر کلک او تاکیدي حکم او فیصله کې تاسو لپاره. دا د الله د صفات شوي حکمونه دي چې وصیت یې ورباندې کړی دی. اولاد شامل دی چې دی نارینه او زنانه اولاد ته، زامنو ته او لمسیو ته. للذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه دپاره په شان د برخې د دوو زنانو دي. کله چې یو انسان وفات شي او اولاد یې پاتې شي نو نارینه ته د دوو زنانو په اندازه برخه ده. سوال: د نارینه او زنانه برخه کول یو شان نه شوه، د نارینه زیاته شوه؟ جواب دا دی چې زنانه خو خرچ نه کوي، هغې سره مال جمع کېږي. د مور او پلارونو ورته په میراث کې هم پاتې شي. دویم دا دی چې خاوند وله مهر هم ورکړي او خرچه خو پرې نشته دی، او نارینه باندې خرچې دي، مهر ورکوي او نفقه د ښځې او د بچیو کوي. دې وجې نه دته د ډېر مال حاجت دی، اگر که دا وروسته بیا کمیږي ځکه دا خرچ کوي. فإن كن نساء فوق اثنتين، دلته ذکر کوي وایي که چېرته یو انسان وفات شو، اولادونو کې لورګانې پاتې شولې، دوه یا د دوو نه زیاتې، نو مال به درې تقسیمه شي. ثلثین او دوه برخې به په دې دریو کې دې لورګانو ته ورکړی شي، که دوه وي که دوه نه زیاتې وي، او درېیمه برخه به نورو وارثانو ته ورکړی شي. فإن كن نساء، که چېرته وي دغه اولاد د مړي نساء زنانه فوق اثنتین، دوه یا د دوو نه زیاتې، فلهن د دوی دپاره ثلثا ما ترک، دوه درېیمې برخې دي د هغه مال نه چې پرېښي وي دې میت، ثلثین به ورله ورکړی شي. وإن كانت واحده، او که چېرته وي دغه وارثه یوه لوره، فلها النصف، د دې دپاره نیم مال دی. مور مړه شوه یا پلار یې مړ شو، لور یې پاتې شوه یوه ده، نو نیم مال په مال میراث کې د دې لور شروع، باقي نیم د نورو وارثانو شروع. ولأبویه، اوس دا بل جانب ذکر کوي، اولاد مړ شوی دی، مور او پلار یې پاتې شوي دي، نو وایي ولأبویه، او دپاره د مور او پلار د دې میت، لکل واحد منهما السدس، د هر یو دپاره د دې دواړو نه شپږمه برخه ده. انسان وفات شو نو پلار مې پاتې دی، شپږمه برخه ورکوي، مور مې پاتې ده، شپږمه برخه ورکوي. مما د هغه مال نه ترکه چې د پرېښی وي، خو ان کان له ولد، په دې شرط باندې چې د دې مړي اولاد وي، د مړي خپل اولاد شته دی، نو مور او پلار ته شپږمه برخه ورکوي، هر یو ته شپږمه برخه. اوس دا بل جانب ذکر کوي، یو سړی مړ شو، اولاد یې نشته دی، نو مور او پلار ته شته دی، نو مور له پکې درېیمه برخه ورکوي، باقي دا دوه برخې د پلار شولې. فإن لم يكن له ولد، که چېرته نه وي د دې مړي دپاره اولاد، زوی او لمسی نشته دی. وورثه أبواه، میراث وي د ده نه مور او پلار د ده، فلأمه الثلث، د مور دپاره یې درېیمه برخه ده. د پلار ذکر یې ونه کړو ځکه ښکاره خبره دا ده چې هغه دوه برخې په دې دریو کې د پلار شولې. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. دلته اوس یو مسله ذکر کوي، هغه دا دی چې یو سړی مړ شو، خو خویندې ورونه پاتې دي، نو د مور برخه د درېیمې نه بیا راځي شپږمې ته، حجب نقصان. فإن كان له إخوة، که چېرته د دې مړي دپاره خویندې ورونه وي، فلأمه السدس، د مور دپاره بیا شپږمه برخه ده. دا پنځه برخې بیا د دې خویندو د ورونو کېږي. من بعد وصیت یوصي بها او دین، دا متعلق دی د مخکرین آیات د
مضمون سره حاصل بداوي چې دی وارثانو ته به د میراث برخې کله ورکوئ چې کله دا دوه کارونه تاسو ترسره کوئ یو د دې مړي دین او قرض او حق ادا کوئ دویم دا دی چې د وصیت کړی وي هغه وصیت یې عملي کوي نو من بعد وصیه نو المیراث للورثه میراث د پاره د وارثانو دی من بعد وصیه پس د وصیت نه یوصي بها چې د په وصیت کړی وي او دین او پس ادا کولو د دین او د قرض او د حق نه بیا قانون دا دی چې اول د دین ادا کول دي بیا د وصیت ادا کول دي ځکه دین واجب دی وصیت تبرع ده خو علی رضی الله عنه فرمایل چې په آیات کې وصیت مخکې دی د دین نه خو لیکن نبی علیہ السلام فیصله کړې ده چې اول دین او قرض او حق ادا کې چې واجب دی بیا وصیت عملي کوي او وصیت د میت هم تر ثلث مال پورې چلیږي د مال دریمه برخه کې وصیت چلیږي دریمه برخه نه پورته نه چلیږي آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا دې کې جواب دی او سوال دی چې الله رب العالمین او قرآن کریم او سنت ولې د میراث برخې د وارثانو ته ټاکلي دي چې د نیمه ده د شپږمه ده د دریمه ده د وارثانو خوښې ته مې پرېښې وې که نه جواب ستاسو مشران او زامن په دې نه پوهېږي چې فایده په څه کې ده دویم بیا د دین اختلاف او لوی جنجال جوړېدو نو ځکه الله رب العالمین دا حصې وټاکلي آباؤکم پلاران او مشران ستاسو ابناؤکم او زامن ستاسو لا تدرون نه پوهېږي ایهم اقرب لکم نفعا چې کوم یو د دوی نه ډېر نږدې دی تاسو لا په فایده کې دلیل دی چې د انسانانو عقل او رایه دا د شریعت نه ناقص او کمه ده شریعت حاکم دی فریضة من الله فی المقدر دی فرض فریضة من الله دا خو الله فرض کړي دي او ټاکلي دي مقرر کړي دي د الله طرف نه ان الله یقینا الله تعالی کان علیما حکیما دا ډېر زیات پوهه او ډېر د حکمتونو او رازونو والا دې صورت کې به د الله په اسماء کې علیما حکیما ډېر ذکر کوي خاص طور باندې د احکام او د مسائل سره چې الله په هر څه باندې ډېر پوهه دی او هر څه کې د الله حکمتونه او رازونه دي ولکم نصف ما ترک ازواجکم مخکې آیات کې د اولاد او د والدینو د میراث ذکر وکړو په دې آیات کې د زوجینو د ښځو او د خاوند د میراث ذکر کوي ښځه وفات شوې د خاوند یې پاتې دی یا خاوند وفات شوی د ښځې پاتې ده دویم د کلاله او د میراث شوي د میراث بیان به کوي چې د هغه خیافي وروڼه او خویندې پاتې وي ولکم نصف ما ترک ازواجکم او شته د ستاسو دپاره نیم د هغه مال چې پرېښی وي ستاسو بیبیانو ان لم یکن لهن ولد که چېرته نه وي د دوی دپاره اولاد ښځه وفات شوه او اولاد یې نشته دی نو نیم مال د خاوند دی او نیم مال د نورو وارثانو دی اوس که چېرته د دې ښځې اولاد وي د خاوند برخه بیا څلورمه ده په مال کې فإن كان لهن ولد كشرت وید دې ښځو دپاره اولاد فلکم الربع نو ستاسو دپاره څلورمه برخه ده مما ترکنا د هغه مال نه چې دې ښځو پرېښی وي خو دې خاوند ته برخه د میراث کله ده چې د دې ښځې دین او وصیت ادا شي من بعد وصیت یوصین بها پس د وصیت نه چې وصیت کړی وي د ښځو په دې سره او دین او پس ادا کولو د دین نه ولهن الربع دلته اوس د ښځو د میراث ذکر خاوند وفات شو نو که چېرته د خاوند اولادو نو ښځو دپاره څلورمه برخه او که د خاوند اولاد وو نو بیا اتمه برخه ده دا څلورمه برخه او دا اتمه برخه که دا ښځې دوه دي او څلور یې خپل منځ کې به سره تقسیم کړي ولهن اوشته د دې زنانو دپاره ربع څلورمه برخه مما
او المسیح فلهن الثمن ندری خفض پارشت دے اتم برخا مما دا امان ترکتم چتا سپری خوی دلتم دا زنانو دا پارا دا مالی میراس کلا دے چی دا دی میت او دا دی خاون دین او وسیعت ما دا کڑیوی من بعد وصیتین توصون بها پس دا وسیعت نچتا سپی وسیعت کڑیوی او دین او پس دا کول دا دین وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً دی جملہ کی وہ ذکر کئی میراث دا کلالہ و دا میراث شوی دا کلالہ چاہتا وینے کی کہ وہ میراث شوی من لا ولد له ولا والد له لار و نکی نشتا دے بر نسب نشتا دے بر نسب والے نشتا دے او خکتا نسب والے بھی نشتا دے زوی و المسیح بھی نشتا دے دیتا وینے کی میراث شوی یو انسان دے واغا وفات شو پدا سے حال کی چدا کلالا دے و میراث شوی دے لارو نکی نشتا دے زیو المسیح نشتا دے البتہ خوین دے او نشتا دے دی آیات کی بیا دا اخیافی خورکانو دا ورونو دا میراث بیان دے اخیافی آتا دے چی موی سرائیوہ دا پلارانی جدا دی اعیانی و دا عدلاتی دا کلالت دا ورونو دا خویند بیان با آخری آیات دا سورة النساء کے رسی یو سرے میراث شوی دے سکا ورنے پاتی دی یہ میرنی ورونو خویند پاتی دی دا دا میراث ذکر با اللہ سورة النساء خیرنی آیات کے رسی یو سرشپگویا کی وَإِن كَانَ رَجُلٌ کچیر تا وہ دا مرشوی ناری نایو رسول چی دا دن میراث سولے کی کلالا میراث شوی او امراتون یا دا خدا چی میراث تنوڑن کی میراث شوی دا ولہو اخن او اخت او دا دی مرشوی انسان دا پارا او دا دی میراث شوی دا پارا چی دا یو غرور دا یو خور دا خو اخیافی چی دا مور کی سر شریک دی لانانی جدا دی فکل واحد منهم السدس دا ایو دا پارا دا دی دوارو نشپگم برخدا دی خور تمشپگم برخدا ورور تمشپگم برخدا پنز برخد نور وارثانو دی او فإن كان اکثر من ذالک کچیر تو دا دی میراث شوی وارثان اکثر من ذالک زیاد دا دی خور او دا ورورنا فهم شرکاو فی الثلث ندی سر شریک و برخدار دی قدریم برخکی دا میراث شوی انسان خورگانی و دارنگا ورونه پاتی دی دا مال دریم برخد دویشورا خو شرکات دلتا سر شریک دی برابر سر شریک دی تقسیم دی کی امین بعد وصیت یوسا بها پس دا وصیت نچ پا دیبانی وصیت شویوی او دینا پس دا ادا کولو دا دینا دا کلالو دا میراث شوی میراث اگا وقت کی وارثانو دور کول کیگی چه دا دو دینا وصیت ادا شی غیر مضار دلتا کان سرد اسمنا مقدر دے کونو شیطان سو غیر مضار نظرر ورکون کی ضرر بنا ورکوی پا دی وصیت کی حدیث کے راضی یو نارینا و زنانا و شپیتا کالا عبادت کردوی و کله چه ورطا زد کردن نا نجدی شو عمر آخر تا ورسیگی نبیا با ضرر شروع کی پا وصیت کی لیکن دا دومر مال ورکی وصیت تے و دومر مال ورکی وصیت تے از ما در وصیت تے چه دو غویان و سنویخ دی گونه را بسی پاخ کر جون که دیده کار کولو اوس چې د دنیا نزیو خلکو ته میراث مال پاتې کیږي نو دا ورته نه پرېږدي اوم نشرم وایي ګوره دوه غویانو سمیخ دیګونه هم څه پاخه کوي دا ضررونه مه ورکوه په وصیت کې وصیة من الله فعل مقدر وصوه وصیة من الله حکم کړی دی الله تعالی کلک حکم د الله د طرف نه والله علیم حلیم الله تعالی ډیر پوهه ذات او ډیر صبرناک ذات تلک حدود الله پدې آیات کې بشارت دی هغه خلکو لپاره چې د مخکنی احکام د میراث عملي کوي او
ورست سوال ساعت کی بتخفیف یو قروی د پاره د هغه خلکو چې میراث باندې عمل نه کوي تلک دا مخکنی احکام حدود الله د الله پوره او د الله حکمونه دي مخکې سورۃ بقره کې ویل کړه فلا تعتدوها او فلا تقربوها ظلم زیاته او تجاوز هم پکې مه کوئ او دې ته مو نږدې کېږي په ما تولو سره ومن يطع الله ورسوله چا چې خبره ومنله د الله او د هغه د پیغمبر خاص طور باندې په باب د عمل د میراث کې يدخله جنات داخل بکی اللہ بابونو تا تجری من تحتها الانهار چې بهیږي ولاندې د دې نه ولې د نعمتونو خالدین فیها همیشه دوی په دې کې وذلک الفوز العظیم او دا د کامیابي لویه اوس تخفیف اخروي چې څوک په عمل نه کوي ومن یعص الله ورسوله وڅوک چې نافرماني کوي او سرکشي کوي د الله او د هغه د پیغمبر نه ويتعد حدوده وتجاوز کې د الله د پولو د الله د حکمونو يدخله نار داخل بکی دلرا اور د جهنم ته خالدا فيها همیشه وي پدې کې وله عذاب مهین او د پاره د عذاب شرمونکې صح وعید الله بیان کو د دې وجنا د دیندار خلک چې ځان ته وایي قاریان علما دارنګ د قران او سنت والا ځان دیندار غني لیکن په باب د میراث کې عمل نه کوي خور او لور ته میراث نه ورکوي تلاوتونه کوي نفلونه کوي منځونه کوي لیکن دا شی نه کوي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم په دې دوه آیاتونو کې اتم حکم دی چې اے مؤمنانو مسلمانانو د معاشرین او د زنانو نه فحشا او زنا او بدکاری ختم کړي او کچا بدکاری وکړه نو هغه باندې به شرعي قانون جاری کړي واللاتي هغه زنانې اتین الفاحشا چراتل کې بدکاری او زنا ته من نسائکم د زنانو تاسو نه فاستشهدوا علیهن گواهانو نسه په دې باندې اربعه منکم سلور نارینه تاسو نه د زنا د اثبات لپاره سلور نارینه گواهان دي جمله کې الله ویلي یو منکم خطاب د مذکر د لپاره دی دیم اربعه عدد مؤنث د لپاره تمیز بیا مذکر راځي اربعه رجال منکم فإن شهدوا كثير تسرور نارینه گواهان گواهی وکړه چې دوی په عمل د زنا لیدلي دي فامسكوهن في البيوت موسات او باندې کې دوی را پکورونو کې چونه تختی حتی توفاهن الموت دې کوئی چې واخر دوی را مرګ او يجعل الله لهن سبيلا الله وتاکي دوی را اولاد چغه حد ده سورته نور بیا حد اولاد ټاکلې ده چې فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده کبھی وعده غیر محسن مسل دوری وه حدیث کې راځي او تقریب عام یو کال لپاره د خپل وطن او د خپل خپلوان نو شړي او کچې په محسن او وعده والو رجم کې والذان یاتیانها منکم فاعذوهما دی آیات کې یو تفسیر دا دی چې اللذان مراد د زناکار سره او زناکار خزر او اللذان تسنیه د مذکر تقریبا ورته ویل دا واللذان يوهبت وکسان چې زناو کی واللذان يوهبت وکسان یاتیانها منکم چراتل کې دفاحش او بدکاری لرستا سنا فاعذوهما نتاسو ازیت ورکې دوی لرا سزا ورکې دویم قول دا چې اللذان مراد هغه دو نارینه دي چې هغه عمل د قوم لوط کوي دو نارینه بدکاری کوي واللذان يوهبت نارینه یاتیانها منکم چراتل کې فاحشه او بدکاری لرستا سنا فاعذوهما نتاسو دوی لرا سزا ورکې وصیت ورکې حدیث کې راځي چې اقتل الفاعل والمفعول به دا کون کې او چا سره چې بدعملي کیږي دا وښني د اهل حدیث علماء په دې باب کې فتوا دادا د
د بعض صحابو نه په دې باب کې بیا نور سزاګانې نقل دي. ابن قیم رحمه الله فرمایي چې د سلفو په دې کې اتفاق دی چې دا به وژل کېږي، خو په طریقه د وژلو کې لږ تفصیل دی. د بعضې اهل علمو قول دا دی چې وایي وژنې په طریقه د رجم سره په کاڼو باندې سرسار کوي، بعضې وایي چې د اوچت غره نه راوغورځوئ، بعضې وایي چې دیوال او وادي پرې راونړوئ. قتل کې وایي تقریبا اتفاق دی، خو البته بعض علماء بیا دا ویلي دي که چېرې ته محسن وي، واده واله وي، نو قتل یې کوي او رجم یې کوي، او که چېرته غیر محسن وي نو بیا بدوري جاري کوي. دا د بعض علماو قول دی. د حدیث فیصله دا ده چې دواړه قتل کوي. فإن تابا واصلحا که چېرته دې دواړو توبه وکړه او واصلحا خپل عمل د شریعت برابر کړلو، فأعرضوا عنهما تاسو مخ وګرځوئ د دې دواړو نه. ګوره په توبې سره حد نه معاف کېږي، حد به جاري کېږي، خو لیکن پیغورنې او سپکې سپورې ورته بیا مه ورکوئ. ان الله یقینا الله تعالی کان توابا رحیما، دا دی ډېر توبه قبلونکی رحم کوونکی. انما التوبة دی آیات کې الله ذکر کوي ترغیب توبې ته. انما التوبة حذف د مضاف قبول التوبه علا د پاره تفصل. انما التوبة یقینا د توبې قبل ول علی الله فالله باندې للذین لپاره د هغه کسانو دي یعملون السوء بجهاله چې دوی کوي ګناه او بدي په ناپوهۍ سره. هر ګناهګار او مجرم چې ګناه کوي بس بجهالت دی، جاهل دی، ناپوهه دی او ناپوهي کوي. د دې وجې نه هر ګناه جهالت دی. او ثم یتوبون من قریب، او بیا دوی توبه کوي من قریب د مرګ نه مخکې. ثم یتوبون من قریب، بیا دوی توبه کوي سمدستي. دا نه وایي چې زه ته ودرېږه چې کله سپین ږیري شو بیا به توبه وباسو، او یا بعضې وایي چې زه کله د خیر حج او عمرې ته لاړو دلته به بیا توبه وکړو. نه، سمدستي توبه کوي. فاولئک دا خلک یتوب الله علیهم، رحم کوي په دوی باندې. یو معنی دا چې توفیق د توبې ورکړي، دویم الله یې توبه قبلوي. وکان الله دی الله تعالی علیما ډېر پوهه ذات، حکیما ډېر د حکمتونو والا. دا دویم مقام دی چې په تتمه د آیت کې علیما حکیما راوړي. یولس آیات کې مې ویلي وو. ولیست التوبه دې آیات کې ذکر کوي چې توبه په دوه وختونو کې نه قبلېږي. یو د ځنکدن او د غرغرې په وخت کې چې روح مړی ته راورسېږي، دویم د مرګ نه وروسته. وليست التوبة ونشتري توبة قبل للذين لپاره د هغه کسانو يعملون السيئات چې هغوی کوي ګناهونه او بدۍ، حتی تر دې پورې اذا حضر احدهم الموت چې رانږدې شي یو د دوی ته مرګ، نو قال بیا وایي د ځنکدن په وخت کې اني تبت الآن ما یقینا زه اوس توبه کومه. وللذین ونشته توبه د هغه کسانو لپاره یموتون چې دوی مړه کېږي وهم کفار، په داسې حال کې چې دوی کافر دي. اولئک دا خلک اعتدنا لهم عذابا الیما، تیار کړی دی موږ دوی لره عذاب دردونکی. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. 19 آیات کې نهم حکم دی. حاصل بداوی چې ښځې مالی میراث مه ګرځوئ، د ښځو نه مالی میراث مه جوړوئ. او رد دی په جاهلیت والو باندې چې هغوی به د کونډې نه او د ښځو نه به چې دی نو مالی میراث جوړ کړی وو. په دې طریقه باندې که په کورنۍ کې به د چا خوښه وه نو نکاح به ورسره کوله چې دا خو د کور کونډه ده، څنګه به چا ته پرېږدي. که د هغې به خوښه وه که نه وه، په دې کونډه باندې دا نکاح په دې کور کې ور وتړئ. دویم که چاته به خوښه وه نو په نکاح به ورکړه، او که خوښه به نه وه نو کور کې به همیشه ساتله. لکه اوس هم جاهلان هم دغسې کوي. نو بعضې وایي کونډه خو یا د کور ده یا د ګور ده. کونډه به یا په کور کې وخت تېرېده خاوند،
یا به قبر ته ځي نکاح واده د بل چا سره نشي کولی مونږ نه دارنګه رد دی په هغه خلکو باندې چې هغوی به ښځې خرڅولې مال میراث مې ګڼل وایي دا خو زمونږ کونډه ده او زمونږ مال دی په چا باندې خرڅوو نو رد دی په هغه جاهلانو باندې چې هغوی ښځې خرڅوي او په دې آیات کې الله رب العالمین رد کې په هغه خلکو باندې چې کونډو ته په میراث کې برخه نه ورکوله یا ایها الذین آمنوا ایمان والو مؤمنانو ته ګوره دا خطاب دی لا یحل لکم جایز نه دي ستاسو دپاره ان ترثوا النساء کرها چې تاسو وارثان او واګداران شئ د زنانو په زور سره کرهن کی اشاره ودې ته چې د هغې خدا خوښه نه ده چې ته ترېنه مال میراث جوړ کړي خپل ملکیت ترېنه جوړ کړي او ته کرح او زور کړې ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن دلته اوس بعضې خاوندانو ته خطاب دی دا ښځې دومره مه تنګوئ مجبوره کوئ چې تاسو ترېنه مهرونه اخلئ البته خلع کولی شي ولا تعضلوهن او تاسو مه تنګوئ د زنانو لره او ضرر مه ورکوئ د زنانو لره لتذهبوا دې دپاره چې تاسو بوځئ واخلئ ببعض ما آتیتموهن بعضې هغه مهرونه چې تاسو ورکړي دي دوی لره دومره دا ښځه تنګه او مجبوره کړي چې هغه درته وایي چې بس دا مهر در واخله الا یأتین بفاحشة مبینه مگر که دوی راتلو کي په بدکارۍ ښکاره سره ښکاره بدکاري وکړي نو مهر ترېنه اخلي خلع ورسره کې یا بفاحشة مبینة نه دلته مراد دا دی چې ژبه یې ډېره سخته تیزه ده زبان درازه ده ژوند ورسره نه کېږي کنځلې او بدره ده او سپکې سپورې وایي نو که بیا تاسو ورسره خلع وکړئ او مهر ترېنه واخلئ جایزه ده وعاشروهن بالمعروف او تاسو ژوند کوئ د دې زنانو سره د شریعت او د عرف مطابق فإن کرهتموهن اوس الله ذکر کوي که چېرته تاسو د طبیعت په لحاظ باندې په دوی کې یو خوی او خصلت بد ګڼئ الله په دې کې نور ډېر خیرونه ایښي وي فإن کرهتموهن که چېرته تاسو طبعا بد ګڼئ دوی لره د یو خوی او د خصلت د وجې نه چې د رنګ نه توره ده حسن او جمال یې نشته دی یا فقیر او مسکینه ده یا یې سترګو کې عیب دی یا یې لاس او پښو کې شلوالی دی یا یې عقل کې لږ کمزوروالی او سادهتوب دی نو فعسا ان تکرهوا شیئا نو ډېر کله ته به تاسو یو شی بد ګڼئ ویجعل الله فیه خیرا کثیرا او ایښی به وي الله تعالی په هغې کې ډېر لوی خیرات دا به فقیر او مسکینه وي خو لیکن الله رب العالمین به دې ته حیا او عزت تقوا او دینداري او علم به الله ورته نصیب کړی وي نو رنګ روغن ته حسن او جمال ته مه ګوره تقوا ته ګوره علم ته یې ګوره حیا او عزت ته یې ګوره دارنګه دین کې به فقر وي غریبي ورسره وي مالداري ورسره نه وي خو لیکن غیرت او وفا به پکې وي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج دا آیات د مخکې آیات سره متعلق دی حاصل دا دی چې د خلع نه بغیر د ښځې نه مهر اخیستل لویه ګناه ده که ډېر مال دې ورکړی وي په مهر کې مه اخله دا خو ډېره لویه بدنامي ده ګناه ده وإن أردتم که چېرته تاسو غواړئ استبدال زوج مکان زوج بدلول د یوې ښځې په ځای د بلې ښځې باندې استبدال دا معنا دا یوه پرېږدي او دا بله کې په نکاح سره یو دویم استبدال دا دی چې یوه دې په نکاح کې دا دویم هم بدل کې او دارنګه عوض کې راولي که چېرته تاسو غواړئ بدلول د یوې زنانه په ځای د بلې زنانه باندې یوه پرېږدي بل سره نکاح کې یا یوه په دوو سره چې دی د یوې نه چې دی نو دوه او درې نکاحونه ورسره یو ځای کې وآتیتم احداهن قنطارا او تاسو ورکړي وي د دوی لره قنطارا لویه خزانه او مال فلا تأخذوا منه شیئا نو تاسو مه اخلئ د دې نه یو شی
قنطار لوی خزانه او مال کثیر او مال جزیل. د دې نه معلومه ده شوله چې ډېر مال په مهر کې ټاکل هم جایز دي. البته تقوا او کرامت او عزت دا دی چې ته لږ مهر وټاکي. د نبي علیه الصلاة والسلام د بیبیانو او د لورګانو مهر هغه تقریبا 480 یا 500 درهم و. ام حبیبی رضی الله عنها ته چې 400 درهم مهر ټاکلی و، نجاشي بادشاه د ځان نه ټاکلی و. د نبي علیه السلام کورنۍ کې عام مهر هغه 480 درهم یا 500 درهم چلېدو. قنطار کی اشاره ده چې ډېر مال په مهر کې ټاکل هم جایز دي، اگر که خیر او کرامت او تقوا نه ده جواز دی. عمر رضی الله عنه یو ځل تقریر کړو، خطبه یې ورکوله، ویې د ښځو په مهرونو کې غلو او زیاتوالی مه کوئ. دا نه تقوا ده او نه کرامت او عزت دی. که تقوا او کرامت او عزت وی نو د الله د نبي په کورنۍ کې به ډېر مهرونه چلېدی. یوه ښځه ورته راپورته شوله، ورته دا آیت یې ولوستلو، واتیت محدارهن قنطار. دې آیت کې چې الله وایي چې تاسو قنطار او لویه خزانه او مال ورکړی مهر کې. عمر رضی الله عنه یو چپ شو سمدستي، ځکه صحیح بخاري کې روایت دی د عمر رضی الله عنه قانون به دا و وکان وقافا لکتاب الله. عمر رضی الله عنه به سمدستي ودرېدونکی او شتاب کوونکی و د الله د کتاب سره. څنګه به چې چا ورته د قرآن کریم آیات کریمه ولوستو، عمر رضی الله عنه به نور غلی او چپ شلو او جام به شلو، شتاب به شلو چې د الله د کتاب او د الله د آیتونو مقابله رانشي. سمدستي به تسلیم شو. دویم د دې ښځې مدح او صفت یې وکړه، ویې ویلې وكل الناس يفقه من عمر او امرأة افقه من عمر. وټول خلک د عمر نه ښه پوهېږي. وایي دا ښځه هم د عمر نه په قرآن باندې ښه پوهېږي. صفت او مدح یې ورکړه. عمر رضی الله عنه جواب کولی شو دې ښځې ته چې خورې آیات کریمه کې یو قسمه موضوع ده، دا خبره د جواز ده، او زه خبره په غلو کې کوم چې په دې کې غلو زیاتوالی مه کوئ. د عمر رضی الله عنه خبره هغه په غلو کې وه، او آیات کریمه کې خبره د جواز ده. خو سره د دې نه بیا هم دې ښځې ته جواب ونه او بلکې مدح او صفت او ستاینه او آفرین او شاباسۍ ورته ورکړو. وایي امرأة افقه من عمر. وایي دا ښځه هم د عمر نه په قرآن باندې ښه پوهېږي. نو روافظ او شیعیان اعتراض کوي عمر صاحب په قرآن نه پوهېدل او دا ښځه په قرآن پوهېدله، عیاذ بالله. جواب دا دی چې عمر رضی الله عنه وکان وقافا لکتاب الله. او دویمه دا ده چې دې ښځو ته یې جرأت ورکولو او آفرین او شاباسۍ ورکولو چې د قرآن علوم حاصل کړي او د قرآن د علومو نه استدلال وکړي. نور خو عمر رضی الله عنه د هغه علوم او د هغه استعدادونه هغه په نورو مواضع او مواقفو کې معلوم دي. آیات کې اشاره ده چې په مهر کې ډېر مال هم ورکولی شي. وآتیتم احداهن قنطارا. تاسو ورکړي وي د دوی لره قنطارا ډېر مال او خزانه. فلا تأخذوا منه شيئا. تاسو مه اخلئ د دې نه یو شی، یو روپۍ هم ترې مه اخلئ. نکره په سیاق د نفي کې اتاخذونه. آیا تاسو اخلئ د مال د مهر لره بهتانا بدنامي و اسما مبینا او ګناه ښکاره. د دې دوه نقصانه دي. خو دا بهتان دی، ډېره لویه بدنامي ده، سپکېږي په دې کار باندې. په دې باندې انسان خسیس او کنجوس معلومېږي، د ټولنې او د معاشرې نه خلاف ده. دویم دا دی چې اسما مبینه ښکاره ګناه ده او لویه ګناه ده. وکیف تاخذونه. دا هم د مخکې سره متعلق. ګوره ته په کومه وجه باندې مهر اخلې؟ حال دا دی چې دا مهر د ښځې حق ګرځېدلی دی چې کله نارینه او زنانه سره یو ځایوالی وکړي نو مهر لازم او واجب شو او مؤکد شو، د ښځې حق شو. اوس ته څنګه بېرته اخلي؟ او الله وایي چې شرم تاسو له پکار دی چې اخلئ. وکیف تاخذونه. او څنګه تاسو اخلئ د مهر لره. وقد افضى بعضكم الى بعض. او یقینا
رسیدل کړي دي بعض ستاسو نه بعضو ته په جما سره دلته افزا کنایه ده د جما نه واخذنا منکم میثاقا غلیظا او اخیسته دې ښځو ستاسو نه مضبوط لوز دا نکاح مضبوط لوز چې دې ښځې درنه اخیسته دی چې زما مهر او نفقه په تا راغله اخذنا صيغه د جمع مؤنث غائب ده ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف د آیات کې لسم حکم دی چې د پلار د ښځې سره د مېرې سره به نکاح نه کوئ جاهلیت والا باندې رد چې هغوی به د پلار د ښځې او د مېرې سره نکاح کوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم او تاسو نکاح مه کوئ د هغې سره چې نکاح کړي وي ستاسو پلارانو من النساء د زنانو نه الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تېر شوي وي مخکې چې چا څه کړي دي بس هغه بد شوي دي ښه نه دي شوي هغه بد رواج تېر شوی دی آینده کې ځان ساتئ د دې درې نقصانات الله ذکر کوي انه کان فاحشا یقینا دا خو ډېر بد کار دی ومقتا دا د الله د غصې سبب دی الله په دې باندې غصه کېږي وساء سبیلا دا خو ډېره بده لار ده د عذاب دپاره حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم په دې آیات دېرشت آیات کې یولسم حکم دی ذکر د هغه زنانو چې هغه محرمات دي د دغه زنانو سره تاسو نکاح نشئ کولی او دې آیات کې تقریبا محرمات یا بدیات سره ذکر کوي دا وروسته آیات کې بیا ذکر کوي چې کومې ښځې د بل په نکاح کې دي د هغې سره ته نکاح نشي کولی مجموعه چې دلته ذکر شوي دي تقریبا 14 محرمات ذکر شوي دي اووه په نسب کې دي اووه په سبب کې دي هغه اووه چې په نسب کې دي هغه دا دي د مورګانو نیاګانو سره نکاح حرامه ده دویم د لورګانو د لمسیو سره دریم د خورګانو سره څلورم د ترورانو د عماتو سره پنځم خالاتکم د خالو سره شپږم د ورېرو سره اووم د خوږو سره دا نسب کې دي او اووه چې دی نو هغه سببي محرمات ذکر کړي دي د خواښې سره نکاح حرامه ده د رضاعي خورګانو سره نکاح حرامه ده د رضاعي مورګانو سره نکاح حرامه ده درې څلورم د ربائب او مرغوباتو سره نکاح حرامه ده پنځم وحلائل ابنائکم د مورګانو سره نکاح حرامه ده شپږم وان تجمع بین الاختین د ښځې او د ښځې د خور دواړو سره نکاح جمع کول دا حرام دي اول کوم المحصناتو چې د بل په نکاح کې وي د هغوی سره نکاح حرامه ده 14 ذکر شو حرمت علیکم حرام کړی شوی دی په تاسو باندې امهاتکم دلته مضاف حذف دی نکاح امهاتکم حرام کړی شوی دی په تاسو باندې نکاح د مورګانو د نیاګانو ستاسو امهات مورګانو نیاګانو دواړو ته ویل کېږي وبناتکم د لورګانو ستاسو لورګانې والمسیو ته دا لفظ شامل دی دریم واخواتکم د خورګانو ستاسو سره برابر خبره ده که هغه اعیاني سکه وي که علاتي وي میرنۍ وي که اخیافي وي چې مور کې د سره شریکه وي څلورمه دا ده وعماتکم حرام کړی شوی ده په تاسو باندې نکاح د ترورانو ستاسو سره چې د پلار خور دې وي وخالاتکم د خالو ستاسو سره چې د مور خورګانې دې وي شپږمه دا ده وبنات الاخ او د لورګانو د ورور سره ورېرې اوومه دا ده وبنات الاخت او حرام کړی شوی د نکاح په تاسو باندې د لورګانو د خور ستاسو سره چې خورزې دي ودا شوې وامهاتکم اللاتي ارضعنکم اوس د دې څخه وروسته هغه اووه سببي ذکر کوي او حرام کړی شوی ده په تاسو باندې نکاح د هغه مورګانو ستاسو سره چې تاسو له شهودي درکړي دي
رضاعي مور د یوې ښځې شودې کې رودلي دي بس د هغې سره ستا نکاح حرامه ده. واخواتکم من الرضاعه او حرام کړی شوې د نکاح په تاسو باندې د خورګانو ستاسو من الرضاعه چې دا ستاسو په شودو رودلو سره چې د خورګانې دي چې هغې ته رضاعي خورګانې ویلې کېږي. دا کله کله داسې کېږي درې طریقو باندې. یو دا دی چې د جنکیانو چې دی نو ستا د مور شودې رودلې دي نو ستا رضاعي خورګانې شولې، ستاسو د ټولو وروڼو سره د دوی نکاح حرامه ده. دویم دا دی چې تا د هغه جلۍ د مور شودې خوړلې دي نو د هغې ښځې ټولو لورګانو سره ستا نکاح حرامه ده ځکه چې دا ستا رضاعي خورګانې دي. دریم صورت پکې دا دی چې تا او د جلۍ د درېمې ښځې شودې رودلې دي چې نه ستا نسبي مور ده نه د هغه نسبي مور ده نو دا ستا رضاعي خور شوله نو نکاح ورسره حرامه ده. بیا د رضاعي خور سره نکاح حرامه ده برابره خبره ده که ستا نه په عمر کې مشره وي او که کشره وي او که ستا همزولي وي. بعضې عوامو کې دا مسله مشهوره ده چې د هغه رضاعي خور سره نکاح حرامه ده چې هغه ستا همزولي وي او ستا په وخت کې هغې هم د مور شودې خوړلې وي او که چېرته ستا نه په عمر کې دا مشره وي یا کشره وي نو دې سره بیا نکاح جایزه ده. دا خبر بې دلیله ده. و امهات نسائکم او د مورګانو د زنانو ستاسو سره چې هغې ته خواښیانې ویله کېږي. و ربایبکم ربایب جمع د ربیبتون ده په معنا د مربوبتون سره چې ستا په پرورش کې ده یوه ښځه ده او هغې د یو خاوند سره نکاح کړې ده او د هغې نه یې لور پیدا شوې ده هغه طلاقه کړه دا ښځه یا وفات شو ترې نه نو اوس د بل خاوند سره نکاح کوي کولی شي خو لیکن دغه خاوند چې دی د دې ښځې د دې لور سره او د دې پرکټۍ سره د دې ښځې د دې لور سره چې ستا مربوبه او پرکټۍ ده دې سره نکاح ستا حرامه ده. وربایبکم او ستاسو هغه پرکټۍ اللاتي هغه فی حجورکم چې ستاسو په پرورش کې دي من نسائکم چې دا پیدا وي ستاسو د هغه زنانو نه دخلتم بهن چې تاسو ورسره یو ځای والی وه چې ما کړي وي. فإن لم تکونو دخلتم بهن که چېرته تاسو یو ځای والی وه چې ما نه وي کړی د دوی د مورګانو سره فلا جناح علیکم نو بیا ګناه نشته دی په تاسو باندې چې د دې پرکټیو سره نکاح وکړئ. د پرکټیو سره نکاح وخت کې حرامه ده چې د مور سره جماع شوي او که د مور سره نکاح شوې ده خو جماع نه ده شوې نو د پرکټیو سره بیا نکاح ستا لپاره جایز ده. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم پنځمه دا ده او حرامه کړی شوې ده په تاسو باندې نکاح د ښځو د زامنو ستاسو سره. ستا د زامنو ښځې ته پښتو کې انګور وایي. الذین ستاسو هغه زامن من اصلابکم چې تاسو نه پیدا شوي دي. نو د نسبي د زوی د ښځې سره نکاح حرامه ده. د رضاعي زوی د ښځې سره نکاح حرامه ده. الذین من اصلابکم قید احترازي دی دپاره د متبنا. که تا یو چا ته په خوله باندې ویلي چې دا مې زوی دی نو د هغه د ښځې سره ستا نکاح بیا نه حرامېږي. په خولې سره په تبني سره چې د هغه ستا زوی نه ګرځي او د هغه ښځه ستا انګور نه ګرځي. شپږمه دا ده وان تجمعوا بین الاختین او حرامه کړی شوې ده په تاسو باندې چې تاسو جمع کوئ بین الاختینې په منځ د دوو خورګانو کې. دوه خورګانې یو ځل باندې په نکاح کې نشي جمع کولی چې د خپلې ښځې سره دې نکاح ده او د خینې سره هم نکاح کوي الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې څه شوي دي. جاهلیت والا به د ښځې او د خینې دواړو سره په یو ځای نکاح کوله. ان الله یقینا الله تعالی کان دی غفورا رحیما بخښنه کوونکی مهربان ذات. والمحصنات من النساء دلته هم ذکر کوي په سبب کې او څوارلسم ذکر کوي چې په باب د نکاح کې نکاح ورسره حاصل. یوه ښځه ده د بل په نکاح کې ده نو ستا نکاح ورسره حرامه ده.
والمحصنات من النساء حرام کړی شوی دی په تاسو باندې نکاح د منکوحاتو او د اصلو من النساء د زنانو نه. محصنات نه مراد منکوحات الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان وي ستاسو خلاصونه. څه مقصد؟ د کافر ښځه دا په جهاد او قتال کې د کافر نه ونیوله نو ستا وینځه شوله، عدت چې تېر شو نو به ستا نکاح ورسره بیا جایزه کېږي. کتاب الله علیکم فعل مقدر دی، کتب کتاب الله علیکم مقرر کړی دی الله تعالی، مقرر شوی حکم د الله تعالی په تاسو باندې، دا خو د الله مقرر شوي حکمونه دي. اوس الله ذکر کوي چې دا څوارلس محرمات مو واورېدل، د دې نه غیر د نورو ښځو سره ستاسو نکاح حلاله ده. واحل لکم ما وراء ظهرکم او حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره نکاح د هغه چې غیر وي من ظهرکم، دا د مخکې نه چې تاسو واورېدل. نو د دې څوارلسو منکوحاتو نه بغیر، د دې څوارلسو قسمونو نه بغیر د نورو ښځو نکاحونه ستاسو دپاره جایز دي. ما وراء ذلکم، ما وراء ذلکم معنا ما غیر ذلکم. په دې مقام کې یو سوال دای جواب هغه دا دی چې حرام منکوحات او حرام نکاحونه چې دي دا څوارلس یوازې نه دي بلکې حدیثو کې نور هم ذکر شوي دي، لکه نکاح د شغار او د بدل ناروا ده، که مهر پکې ټاکل شوی وي که نه وي ټاکل شوی، تفصیل مخکې بیان شو. وآتوا النساء صدقاتهن نحله کې. دویمه دا ده د څلورو نه پورته نکاحونه حرام دي. دریم نکاح د مطعي حرامه ده. نکاح د مطعي چې دا شیګر ورته صیغه وایي، د یوې ښځې سره نکاح کول د دوو درې ورځو دپاره یا د میاشتو دپاره یا د یو کال دپاره، دا په اصل کې زنا ده، خو دې ورته نوم د نکاح ایښی دی او حرامه ده. نبي علیه السلام غزوه خیبر کې د دې د حرمت اعلان کړی و. دارنګه د ښځې د ترور سره او د ښځې د خالي سره نکاح حرامه ده. دارنګه د ښځې د ورېرې او د قرضې سره نکاح حرامه ده، نشي جمع کولی. او دلته وایي چې د دې څوارلسو نه غیر نورو سره نکاح حلاله ده. په احادیثو کې خو د دغې نکاحونو نه منع راغلې ده. په دې کې غوره جواب لغة المعاني او تفسیر الباب دا لیکلی دی چې ما وراء ذلکم فی الکتاب والسنه، ستاسو لپاره نکاح جایزه ده غیر د هغې نه چې قرآن او سنت کې بیان شوي دي محرمات. قرآن و سنت چې کوم محرمات بیان کړي دي د هغې نه غیر د نورو سره نکاح جایزه ده. نو څه قرآن کریم بیان کړي دي او څه سنت بیان کړي دي. سنت د نبي علیه السلام فرمایي دي چې نکاح د شغار او د بدل ناروا ده، نکاح د مطعي او د صیغې ناروا ده، د ښځې د ترور او د خالي سره نکاح ناروا ده، د ښځې د ورېرې او دارنګه د قرضې سره نکاح ناروا ده. وأحل لكم جائز کړی شوی دی او حرام کړی شوی دی ستاسو لپاره ما وراء ذلکم هغه چې غیر وي د دې نه چې قرآن او سنت کې د هغې حرمت بیان شوی وي. ان تبتغوا بأموالکم محسنین غیر مسافحین. دلته اوس الله درې شرطونه ذکر کوي. یو دا دی چې نکاح به د دې زنانو طلب کوئ د مال او د مهر سره. دویم دا دی چې محسنین تاسو به پاک دامن وئ. درېیمه دا چې غیر مسافحین زنا به نه کوئ. ان تبتغوا بأموالکم دا متعلق دی د وحل لکم سره. جایز کړی شوی د ستاسو دپاره نکاح د دې نورو زنانو ان تبتغوا بأموالکم چې تاسو طلب کوئ د نکاح لره په مالونو ستاسو باندې چې مهرونه دي. بیا بأموالکم قرآن کریم دلته مطلق ذکر کړی دی چې لږ مال ورکړي او که ډېر مال ورکړي. شریعت د مهر دپاره اندازه نه ده ټاکلې، نه د ډېر دپاره ټاکلې ده او نه د لږ دپاره ټاکلې ده. احناف علما ویلي دي چې دا مهر اقل من 10 دراهم، مهر د 10 درهم رقم نه وي. دا قطني وایي چې دا حدیث
حدیث ضعیف دی تخصیص او تقید د کتاب الله کړه دی په خبر واحد ضعیف سره په دې مقام کې دویم دا چې بیا مالکون قرآن کریم دا ذکر کړی دی خو سنت د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تعلیم د قرآن کریم هم مهر کېږي یوې ښځې سره نکاح کې او ورته وایي چې مال ما سره نشته خو د قرآن کریم تعلیم او تدریس بدله کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته ویلي زوجتکها بما معک من القرآن په نکاح مې درله درکړه په عوض د دې باندې چې تا سره قرآن دی عتق مهر کېدی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صفیه رضی الله عنها آزاد یې کړه د وینځتوب نه دغې وله مهر وټاکلو انس فرمایي نو قرآن کریم کې بیا مالکون ذکر کړی دی نو دا نفي د دې نه کوي چې عتق او تعلیم د قرآن مهر نشي کېدی بعض امور قرآن کریم ذکر کوي او بعض سنت ذکر کوي نو عتق او تعلیم د قرآن کریم دا سنت ذکر محسنین غیر مسافحین منصوب دی بنا بر حالیت یا لفظ د کان سره د اسم نه مقدر دی کونو شی تاسو محسنین پاک دامنی حاصلونکي غیر مسافحین چې تاسو بنوي زنا کوونکي فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضه وصلی الله فرمایي چې کله تاسو د زنانو استمتاع او مزه او فائدې حاصلوي مهرونه ورکړئ فمستمتعتم به منهن پس هغه چې تاسو فائدې او مزه حاصلوي په دې سره د زنانو نه فآتوهن أجورهن تاسو ورکوي دوی لرا مهرونه د دې فریضه چې دا ټاکل شوي دي دلیل دی چې مهر ورکول فرض دي خاص طور باندې چې د زنانه سره خلوت راغلو جما راغله نو مهر مؤکد او لازم او فرض شو فمستمتعتم به دلته استمتاع معنی لغوي ده شیخان وایي چې دلته مراد د استمتاع نه نکاح د متعې او د صیغې ده د دې وجې نه شیخانو دلته د پښتو تفسیرونو کې لیکلي دي لنډمهاله واده لنډمهاله واده څه معنی لنډمهاله زنا دې ورته نوم دا ایښی دی د 2 او 3 ورځو دپاره یا د یوې میاشتې دپاره یا د یو کال دپاره وي زنا خو دې ورته نوم ایښی دی د نکاح او د واده استمتاع دلته چې دې معنی لغوي ده ولا جناح علیکم ونشته ګناه په تاسو باندې فيما تراضیتم به په هغه باندې چې تاسو پرې راضي او خوشحاله وئ من بعد الفریضه پس د ټاکنې نه مهر مو ټاکلو اوس که کموئ او که زیاتوئ ګناه نشته دی ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیما حکیما ډېر پوهه ذات او ډېر د حکمتونو والا دا دریم آیت کریمه دی فتتم عليما حكيما رازي ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات دې پنځمشت آیات کې د وینځو د نکاح بیان دی آیات کریمه وایي که چېرته ته طاقت نه لرې چې نکاح وکړې د حاسدو سره نو بیا د مؤمنو وینځو سره نکاح وکړه ومن لم يستطع منكم طولا او هغه څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه د مهر او د نفقې د وس ومن لم يستطع منكم طولا او هغه څوک چې وس نه لري ستاسو نه د طاقت د نفقې او د مهر دا وروسته تفصیل دی چې هل محصنات المؤمنات چې نکاح وکړي د اصلو مؤمنو سره دلته محصنات په معنی الحرائر چې اصیل وي او مخکې محصنات نه مراد منکوحات فبما ملكت ايمانكم في المقدر فانكحوا تاسو نکاح کې دا هغه سره چې مالکان تاسو خلاصونه می فتياتكم المؤمنات د وینځو تاسو نه چې مؤمنې دي مؤمنو وینځو سره بیا نکاح وکړه چې الله د زنا او د بدکارۍ نه بچو ساتي یا په دې مقام کې جمهور علماء مفهوم الشرط او مفهوم الوصف دواړه معتبر کړي دي چې دا اصلي سره د نکاح واسطه نو وینځو سره به نکاح نه کوي دویم چې د مؤمن سره د نکاح واسطه کېږي نو د کتابي سره د مشرک سره به نکاح نه کوي او احناف علماء مفهوم الشرط او مفهوم الوصف دواړه معتبر کړي والله اعلم بإيمانكم والله تعالی خو په دې تاسو په ایمان باندې
سره شریک یې په ایمان کې. اوس د وینځ سره چې نکاح کې نو د دې لپاره یو شرط چې د مولا او د سید نو د مالک له اجازه اخلي، ځکه دا هغه ملکیت دی. فانکحوهن تاسو نکاح کوئ د دې وینځو سره باذن اهلهن، په اجازه د مالکانو د دوی سره. مالک ته خو د وینځ استعمال بغیر د نکاح نه جایز دی، ځکه ملکیت د مال دی. خو که ته د بل چا د وینځ سره نکاح کوې نو د مولا او د سید اجازت ضرور دی. وآتوهن اجورهن بالمعروف، او تاسو ورکوئ د وینځو لره مهرونه د دې بالمعروف، د عرف مطابق وینځ له مهر ورکوئ. اوس د دې لپاره درې شرطونه لګي محسنات، چې دا وینځې به پاک دامنې وي. دویمه دا د غیر مصافحات، چې دا به نه وي زناکارې. دریم ولا متخذات اخدان، او دې به نه وي جوړونکي دوستان وډاران، د دې به پټې دوستانې وي، شپونه به نه وي. داسې وینځو سره به نکاح کوئ، ځکه که زنا پکې وي او یا پکې عشقونه او یا رانې پکې وي نو د دې نه بیا ډېر لوی فسادونه پیدا کېږي. فإذا احسنوا، اوس ذکر کوي وینځې نکاح واده کړی دی خو زنا یې وکړه والعیاذ بالله، نو د اصلو نیمه سزا پې جاري کړي، 50 دورې ووهئ. فإذا احسننا، دلته احسان په معنی د نکاح. کله چې دوی نکاح والا وګرځېدلې، فإن أتینا بفاحشة، که دوی راتلل وکړه په زنا او بدکارۍ سره، فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب، نو په دې وینځو باندې شته دی نیم د هغې چې په اصلو باندې دی د سزا نه. هغه 50 دورې وال دي. ذالک، دا د وینځو سره نکاح لمن د هغه چا دپاره د خشي العنت منکم، چې یریږي د تکلیف او د مشقت نه ستاسو نه. عنت مشقت ته ویل کېږي، دلته مراد دی نه زنا ده. د وینځو سره نکاح د هغه چا دپاره ده چې د هغه نه خطره د زنا او د بدکارۍ وي. وان تصبروا، چې تاسو صبر وکړئ، خیر لکم، دا غوره دی ستاسو دپاره. صبر د زنا نه دا غوره دی، او دارنګه صبر کول د وینځو د نکاح نه دا غوره دی. والله غفور رحیم، الله تعالی دې بخښنه کوونکی مهربان ذات. یرید الله لیبین لکم، دې دوه آیاتونو کې الله ترغیب ورکوي چې د مخکنیو احکام باندې عمل کوئ. حاصل دا دی، ګور الله رب العالمین چې دا څومره حکمونه رالیږلي دي دا ټول اسانه دي، او الله تعالی تاسو ته وضاحت کوي او اسانتیا در باندې راولي. یرید الله، د یرید دپاره دلته مفعول مقدر دی، او لیبین دا مراد دی او مقصد دی. یرید الله شرائع دینکم، یرید الله غواړي الله تعالی بیان د احکام او د شرایعو، لیبین لکم، دې دپاره چې ښه وضاحت وکړي تاسو لره. ویهدیکم، الله تعالی ښودنه کوي تاسو لره سنن الذین من قبلکم، د طریقې د هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو، د مخکني امتونو طریقې دله بیانوي. یو معنی خو دا ده چې د هغوی عذابونه او نمونې تاسو ته بیانوي چې عبرت واخلئ. دویم سنن په معنا د احکامو سره. دریمه دا ده ویتوب علیکم، الله رحم کوي په تاسو باندې. والله علیم حکیم، او الله تعالی دی ډېر پوه ذات او ډېر د حکمتونو والا. دا پنځم مقام شو چې علیم او حکیم ذکر کوي د آیاتونو په ترجمه کې. والله یرید، الله تعالی غواړي ان یتوب علیکم، چې په تاسو باندې رحم وکړي. ویرید الذین، غواړي هغه کسان کافران او منافقان یتبعون الشهوات، چې دوی روان دي خواهشاتو پسې او بدکارۍ پسې، ان تمیلوا میلا عظیما، چې تاسو واوړئ د حق نه په اورېدلو لویو سره. یهود او نصارا کافران او منافقان چې دا د شهواتو والا دي، تاسو د دین او د حیا نه اړئ. یرید الله، غواړي الله تعالی ان یخفف عنکم، چې اسانتیا راولي ستاسو نه. الله په دې احکام شرایعو کې په تاسو باندې تخفیف او اسانتیا پېرزوله. وخلق الانسان ضعیفا، پیدا کړی شوی د انسان کمزوری. یو خدا دی چې دا کمزوری دی په اعتبار د خلقت او پیدایش سره. الله رب العالمین د کمزورو اوبو نطفې نه پیدا کړی دی. دویم په مخلوقاتو کې دا کمزوری دی، ته وګوره غرونو ته، ځمکې ته وګوره، ونو ته وګوره، څومره مضبوط او لوی مخلوقات دي.
او انسان کمزور مخلوق دی خو لیکن دا ټولې تابع دي ونه راغورځئ غر ته راشي. درې معنا مقصد دویم معنا مقصد دا دی وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی دی انسان کمزوری په باب د زنانو کې زنانو نه بغیر ژوند نه کېږي. دویمه دا ده چې ترې نه صبرېدی نه شي نو ځکه الله رب العالمین د زنانو نکاح ورته جایزه کړه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. د 19 آیات کې اوس ذکر کوي 12 حکم. حاصل بداوي چې مالونه په حرامه طریقه باندې مه استعمالوئ، حلال تجارت کوئ. موږ ویلو چې د اکثر احکام متعلق دي د زنانو سره، د یتیمانو سره، د سفهاو سره، د مالونو سره. یا ایها الذین آمنوا د ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تاسو مه خورئ مه استعمالوئ مالونه ستاسو په کورنۍ کې په حرام او ناروا طریقو سره، غلا، غصب، رشوت. الا تكون کی ضمیر راجع دی معاملې ته، مگر کوي دا معامله تجارت د تجارت عن تراض منکم پر رضا ستاسو باندې. تجارت جائز په تجارت کې شرط تراض باب تفاعل تشارک د پاره دی، د دواړو طرف نه رضا وي. معلومه دا شوه چې بیع د مکره صحیح نه ده. یو سړي په سر د ټوپک کېښودو، توره دې کېښوده چې دا شیخ ماله خرڅ کړه، نو دا هغه رضا نشته دی. معلومه دا شوه چې دا بیع صحیح نه ده، ځکه عن تراض منکم. ولا تقتلوا انفسکم، یو معنی دا ده او تاسو مه وژنئ انفسکم خپل ځانونه، ځان وژنه مه کوئ. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة کې هم دا معنی وه. نو د ځان وژنه او انتحار ناروا دی چې ته د دنیا د مصیبتونو، غمونو، قرضونو، مرضونو نه په تنګ راځې او ځان وژنې. حدیث کې راځي چې په چی شي د ځان وژلو په جهنم کې په همدې سزا درکول کېږي. دویمه معنی دا ده ولا تقتلوا انفسکم، او تاسو مه وژنئ خپل هم جنس. نور انسانان مه وژنئ، دا خو ستا هم جنس دی، بشر دی، دا داسې دی لکه د ځان وژل. دریمه معنی ده ولا تقتلوا انفسکم، او تاسو ځانونه مه وژنئ په کولو د ګناهونو سره چې ګناه دې وکړله ځان دې هلاک او تباه کړو. څلورمه معنی دا ده ولا تقتلوا انفسکم بترک التجاره، او تاسو مه وژنئ خپل همجنس او ټولنه په پرېښودلو د تجارت سره. چې که تاسو تجارت او خرید او فروخت نه کوئ نو انسان وژنه به رامنځته شي، خلک به د قحط او د قادسالۍ د وجې نه مړه شي. دارنګه نرخونه چې ورباندې لوړوئ او احتکار کوئ، دا خو د انسانانو خپل وروڼه او ټولنه وژني، دا کار نه کوئ. ان الله یقینا الله تعالی کان بکم رحیما، دا دی په تاسو باندې ډېر رحم کوونکی. ومن يفعل ذلك، اوس ذکر کوي تخفیف اخروی. ومن يفعل ذلك، او څوک چې دا ناروا کار، ومن يفعل ذلك، او څوک چې دا مخکني کارونه کوي، ناروا طریقو سره مالونه خوري، قتل کوي، او څوک چې دا کارونه کوي عدوانا و ظلما، په زیاتي او ظلم سره. عدوان زیاتی فی حقوق العباد، او ظلم زیاده فی حقوق العباد فی حقوق الله. فسوف نصلیه نارا، نظر ده چې موږ داخل بو د لاره اور د جهنم ته. وکان ذلک علی الله یسیر، او دا کار په الله باندې آسانه دی. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، دې آیات کې الله تعالی بشارت او زیر ذکر کوي په دوه خبرو باندې. یو دا چې الله به د ګناهونو بخیل وي، جنت ته داخل کی، خو شرط اجتناب الکبائر دی، کبیره او لوی ګناهونه نه ځان ساتئ. ان تجتنبوا، کچېرته تاسو ځان وساتئ کبائر ما تنهون عنه، د لوی هغه ګناهونه چې تاسو ترې منع کړي شوي یې. بیا د آیت دلیل دی په دې باندې چې ګناهونو کې تقسیم شته دی کبائر او صغایرو ته، بعضې لوی دي او بعضې لږ واړه دي. لوی ګناهونه لکه کفر او شرک، سحر او قتل، دارنګه د یتیم مال خوړل، د میدان جهاد نه تښتېدل، په پاکو باندې بدنامه لګول، د مور او پلار نافرماني، شراب څښل، زنا او بدکاري، عمل د قوم لوط، سود کول، په مؤمن باندې لعنت ویل، په نامؤمن باندې د کفر فتوی لګول،
د خاوند حقوق بربادول او ضایع کول، منافقت او نفاق کول، امانت کی خیانت کول، دروغ ویل، وعده خلافی کول، دا کبیره ګناهونه دي. نو د دې فائدہ دا ده چې تاسو د کبیره ګناهونو نه ځان وساتئ. نکفر عنکم سیئاتکم، نو بدلې کو ستاسو نه سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو. اجتناب الکبائر سره تکفیر السیئات راځي چې لوی ګناهونه نه ځان ساتي، الله دې واړه ګناهونه بخي. احادیث کې یو بل طریقه ذکر شوی دا چې نیک اعمال او عبادت او طاعات کې نو ګناهونه دې بخښل کیږي، مونږ کې او داس کې صدقه ورکې. ځکه قانون دا دی چې ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ګناهونه د منځه وړي. نو دې آیات کریمه کې یو طریقه بیان شو چې اجتناب الکبائر دی. حدیثو کې نورې طریقې بیان شوي دي چې عبادت او طاعات او حسنات دا ګناهونه د منځه وړي. دویمه دا ده وندخلکم مدخلا کریما، او موږ به داخل کړو تاسو لره مدخلا کریما، ځای د داخلولو عزتمند لره چې جنت دی. ولا تتمنوا، دا کې دا بسم حکم دی، حاصل بداوي د یو بل سره حسد او کینه او بغض مه کوئ چې الله چا ته کوم نعمتونه او فضایل ورکړي وي. نارینه د زنانو سره حسد نه کوي، زنانه د نارینو سره حسد نه کوي. بس د الله رب العالمین ته پس نعمت غواړه. ولا تتمنوا، تاسو مه کوئ ما دا هغه څه فضل الله به بعضکم علی بعض چې غوروانې ورکړي الله تعالی په دې سره بعضو لره په بعضو باندې. دلته مراد د تمنا نه تمنا د حسد ده چې یا الله دلته د علم او عزت او جمال او خواهش ورکړی دی، دا ترېنه واخله او لرې کړه او یخ ککړې کښېنوه. دا مه کوه. داسې وایه چې یا الله دله چې د کوم نعمت ورکړی په دې الله پې رسول کو ما ته مې راکړه. للرجال نصیب مما اکتسبوا، د نارینهو دپاره برخه ده د هغه کمالاتو نه چې ترلاسه کړي دي. اکتسبو دلیل شو چې بعضې فضایل او کمالات په کسب او محنت سره حاصلېږي، لکه حلال مال، علم. وللنساء، او د زنانو دپاره نصیب برخه ده مما د هغې نه اکتسبنا چې دوی ګټلي او ترلاسه کړي دي. واسأل الله من فضله، او تاسو غواړئ د الله نه من فضله، مهرباني د ده او انعام د ده. د الله نه ته غواړه که نه، علم غواړه، عزت غواړه، حسن غواړه، کمال غواړه، منصب غواړه. ان الله کان بكل شیء علیما، یقینا الله تعالی د په هر شي باندې ډېر پوهه. ولکل جعلنا موالي، څوارلسم حکم. حاصل دا دی چې په عقد موالات کې چا سره چې د دوستانه دا قسم دی د دوستاني ورسره کړی، په میراث کې برخه نشته، خو لیکن تحفې تحائف وله ورکوه، کومک او مرسته ورسره کوه. ولکل جعلنا موالي، او د هر یو شخص دپاره موږ ټاکلي دي وارثان مما د هغه نه ترک الوالدان چې پرېښي دي مور او پلار والاقربون او خپلوانو. د هر شخص خپل وارثان شته دی، او د مال میراث پاره شته دی. د مال میراث به دوست او ملګري ته نه ورکوي. والذین عقدت ایمانکم، کسان چې کلک شوي دي ستاسو قسمونه د دوستانې ورسره، فآتوهم نصیبهم، تاسو ورکوئ دوی لره برخه د دوستانې. امام بخاري او ابو داود د ابن عباس رضی الله عنه نه نقل کوي تحفې او هدایه وله ورکوه، صدقې ورکوه، کومک او مرسته ورسره کوه، همکاري ورسره کوه. میراث کې برخه نشته. په آیات کې ډېر تفسیرونه علماو ذکر کړي دي، بس دا راجح او غوره تفسیر دی. آیات منسوخ هم نه دی. ان الله، یقینا الله تعالی کان دی علی کل شیء شهیدا، چې باندې حاضر و ناظر او ګواه. الرجال قوامون علی النساء، پنځلسم حکم. حاصل بداوي چې نارینه به حاکمان او مشران په زنانو باندې، قوامیت او مشري به د نارینه وي. دا یې دوه وجې ذکر کوي، یو خو الله نارینهو ته فضایل او کمالات ورکړي دي، دویم دا دی چې دوی خرج کوي. الرجال نارینه قوامون، دوی مسلط دي او حاکمان او امیران دي علی النساء، په زنانو باندې. سورة بقره کې ویلي وو وللرجال علیهن درجه، په نارینهو دپاره په دې زنانو باندې غوروالی شته دی. دلیل دی چې امیر او حاکم او قاضي دا به نارینه وي. ښځه چې دی نو هغه امارت او خلافت او بادشاهي دا نشي کولی.
په اسلامي او شرعي نظام کې ښځه امیره، وزیر او حاکم او والیه او رئیس او قاضیه نشي ټاکل کېدی. اگر چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه کې لیکي وی ښځه چې دی قاضیه کېدی شي، قضا کولی شي، مګر حدود او قصاص کې به نه کوي. هغوی دا لیکلي هدایه کې بیا وګوره، ويجوز قضاء امرأة في كل شيء من الحدود والقصاص. نور علماء د دې قائل نه دي، نه امامت صغرا کولی شي، نه امامت کبرا کولی شي، نه قضا کولی شي. د دې دوه اسباب الله ذکر کوي، بما فضل الله بعضهم على بعض، په سبب د دې باندې چې غوړوالی ورکړی الله تعالی بعضونه په بعضو باندې. نارینهو ته الله ډېر فضایل، کمالات، استعدادونه ورکړي دي چې هغه په زنانو کې نشته، صبر، استقامت، شجاعت. وبما انفقوا من اموالهم، په سبب د دې باندې چې دوی خرج کړي د مالونو د دوی نه. نو څوک چې خرج کړي نو هغه اوچت او عالي وي او امیر وي او مشر وي په هغه چا باندې چې هغوی باندې خرج کېږي. فالصالحاتو د نیکانو ښځو صفت، فالصالحاتو نیکانې ښځې هغه دي قانتات چې دوی تابعدارې د الله او د رسول او د خاوندانو دي. په دې کې به قنوت وي. قنوت معنا اطاعت، د الله اطاعت به هم کوي، د رسول اطاعت به هم کوي، د خاوند اطاعت به هم کوي په نیکۍ کې. او حافظات للغیب، او ساتنه کوونکي دي للغیب په وخت د غایب والي د خاوند کې د څه شي ساتنه کوي؟ یو خو د ځان او د نفس ساتنه کوي، دویم د خاوند د اولاد ساتنه کوي، دریم د خاوند د مال او د کور ساتنه کوي. چې کله خاوند غایب وي او په سفر وي، بما حفظ الله، په سبب د دې باندې چې الله د دوی ساتنه کوي. د کومه ښځه چې د خاوند د مال او د اولاد او د عزت ساتنه کوي، الله بیا د دې حفاظت او ساتنه کوي، بما حفظ الله. او کومه ښځه چې خیانت کوي، الله رب العالمین بیا دې د حفاظت او ساتنه نه نصیب کوي. واللاتی، دې آیات کې د نافرمانو ښځو د اصلاح درې طریقې. واللاتی، او هغه زنانه تخافون نشوزهن، چې تاسو یریږئ د نافرمانۍ د دوی. تاسو سره یره او خطره ده چې دوی کې نافرماني ده، بدزباني ده پکې، مونځ او د اودس صحیح اهتمام نه کوي، د حجاب او د ستر صحیح اهتمام نه کوي. فعظوهن، نو دوی ته وعظ او نصیحت وکړئ په قرآن او سنت سره. نو چې خاوند ته په خپله وعظ او نصیحت یاد کړي، نو ښځې ته وعظ او نصیحت وکړي.